السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راتره روغ او جوړ اوسئ. زه میراجدین شینواری یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله ستاسو د مونټایزیشن او موږ تاسو چې کله یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوو دوه نوي اپډیټ درښیم چې دا ډېر زیات خوندور دي او دا اپډیټ چې دی موږ تاسو سره زموږ تاسو د چینل پرمختګ کې همدارنګه زموږ تاسو چینل سره ډېر زیات کومک کا. نو را درومو ویډیو شروع کوو چې دا کوم دوه اپشنان دي چې یوټیوب نوی اضافه کړي دي د ویډیو په اپلوډ کولو وخت کې زموږ ستاسو د چینل لپاره ډېر زیات ګټور دي. نو هر څه نه مخکې خورا د نښتې وهیلې درڅخه لرم که چیرې تاسو زما په چینل کې نوي یاستئ تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په کوم بل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ په دې سره به زموږ هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو مهرباني وکړئ یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ. نو د یوټیوب چینل کله چې تاسو یو ویډیو اپلوډ کوئ که هر ویډیو کو ویډیو اوږده وي او که ویډیو لنډه وي نو تاسو کوشش وکړئ چې ویډیو د کروم له لارې اپلوډ کړئ. کله چې تاسو ویډیو د کروم له لارې اپلوډ کوئ نو ویډیو چې کروم لارې تاسو کله اپلوډ کوئ نو خپل کروم چې دی خپل موبایل چې دی ډیسکټاپ سیټ ته مکمل ډول سره اړوئ. کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ په لومړي سر کې تاسو ته ښایي یوټیوب د نوي اپډیټ سره چې آیا ستاسو ویډیو باندې پیسې ګټل کیږي که نه. هلته تاسو ته په مونټایزیشن کې ښایي چې آیا ستاسو دغه ویډیو چې تاسو مثلا اوس سلیکټ کړې ده ستاسو دغه ویډیو انتخاب کړې ده ستاسو دغه ویډیو پیسې ګټي یا نه ګټي. تاسو ته هلته مکمل ښایي چې ستاسو په دغه ویډیو باندې ایډز رادرومي یا نه رادرومي یا پیسې ګټي یا نه ګټي. چې کله تاسو ته دا وښیي نو بیا تاسو ته ښایي چې ستاسو په دې ویډیو کې دغه ستونزه ده چې ستاسو یوټیوب چې دی پیسې د نه ګټي. او کوشش وکړئ چې کله تاسو مثلا کوم ساوند لګولی هغه تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو هلته بیا تاسو ته ښایي چې آیا ستاسو په دې ساوند باندې پیسې ګټلی شئ که نه درته ښایي چې پیسې پرې نه ګټل کیږي او پیسې ګټل کیږي. هلته مکمل تاسو اسانۍ سره پوهېدلی شئ. دویم اپشن دا دی چې چیکینګ. کله چې تاسو مثلا یو ویډیو انتخاب کړه ویډیو مو سلیکټ کړه تاسو ته یوټیوب ښایي چې ستاسو ویډیو کاپي رایټ ده که نه ده. دا د یوټیوب دپاره یوه ښه خبره دا ده چې تاسو به له مخکې نه تاسو ته دا ښایي چې ستاسو ویډیو کاپي رایټ ده یا نه ده. که چېرې ستاسو ویډیو کاپي رایټ وي نو ستاسو دغه خپله ویډیو چې دی مه شیر کوئ. چې کله تاسو دغه ویډیو مثلا سکیپ کړه بیا تاسو چینل باندې چې دی کوم کاپي رایټ هم نه تېرېږي. یوه ګټه دا شوه چې کاپي رایټ به ستاسو په چینل باندې نه تېرېږي. که تاسو هر څومره خرابه ویډیو ور واچوئ نو هلته تاسو ته ښایي چې ستاسو ویډیو کاپي رایټ ده یا نه ده. څنګه چې تاسو سلیکټ کړئ تاسو ته ښایي چې ستاسو ویډیو کاپي رایټ ده که نه ده. نو که چېرې ستاسو ویډیو کاپي رایټ وي ستاسو بیا نه اپلوډ کوئ او که ویډیو مو سم وي نو بیا چې دی ویډیو اپلوډ کړئ. نو یوه خبره باید وکړم چې کله چې تاسو یوټیوب ته ویډیو پورته کوئ نو کوشش وکړئ یوټیوب ته ویډیو د کروم له لارې اپلوډ کړئ. تاسو خپل کروم یا موبایل چې د ډیسکټاپ سیټ ته واړوئ کمپیوټر سیټ ته واړوئ بیا تاسو خپله ویډیو اپلوډ کړئ. د دې لپاره تاسو باید ډسکرپشن کې تر 1500 پورې حروف ایډ کړئ. همدارنګه په ټیک کې باید تاسو 500 پورې ټایټل هر څه تاسو باید مکمل ورله ورکړئ. نو په دې سره به انشاءالله تاسو ویډیو هم مخکې ځي او چینل به هم مخکې درومي. دا د یوټیوب د مونټایزیشن دوه اپډیټ چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ دا ډېر زیات خوندور دي د چینل لپاره چې ډېره زیاته ګټه رسوي. دغه نوي معلومات تر بیا چې زه میراجدین شینواری ستاسو په خدمت کې راځم. فاهم په خدای سپارم.